د چارواکو لخوا دا شمیرې په دې لا ډیر د اندېښنې وړ دي چې ور د مخه په شمال او سویل کې ډیری کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او ان د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي. دغه کورنۍ چې د جګړې بېوزلۍ او طبیعي پیښو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي وایي حکومت ورسره د پام وړ مرستې نه دي کړي. زوی مې شهید سو، زه بلا بل څوک نه لرم بیا له خدایه ماوره، څوک نشته بلا. بیا نره کوره پاته سو. بلا نو په کور کې د سهار د ماښام نه ولاړ کړي چې موږ دې د سهار د ماښام اوړه لرو په کور کې او موږ دې ورته کښېنو. وخدای دغه کچرخیلانو دا د یو من وړه ورسره راواستول، هغه د اوس نجونې اخښل تر اوسه پخ کړې لا نه ده. دغونه وړه په کور کې ولاړ کړل چې موږ یې پخه کړه. 14 تنه یلداري د دوی ښځې یو. دا خواشي مو ده، دا مو درېیمه ده. موږ د کور د دفاع سړی اوس نه لرو. سوله مې هر ګرده دا رقم خنجان دي چې مانځه دي، اوس دا مې له مؤمنان دي چې مانځه څوک پرته چاره کوي. دا تقریبا 14 کوره دي مهاجر چې زموږ سره هېڅ کومک نه دی سوی. اوس فعلا همدغه سر کومک نه دی سوی. کومک ته ضرورت لرو. دغه شمېر بابو چې اوس دی د سترګو د خوا نابینا دی، پیسو د ضرورت چې اوس موږ یو ډاکټر او دغه ته وځو. علي صاحب څه کوي د وړو دغه توان نه لرو چې دلته موږ یو ځان ته یو بوجي وړه واخلو. که څه هم افغان حکومت له کډوالو سره د مرستو د پیلېدو خبره کوي، خو وایي له جګړې سره ورځ تر بلې د کډوالو شمیر هم ډیریږي. په پکتیا کې چارواکي وایي ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا په مای چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او 4 نور ماشومان ټپیان دي. په هلمند کې بیا یوې سرچینې ویلي چې تېره شپه لښکرګاه ښار اړوند ګودر سیمه کې پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د افغان حکومت په خبره دا چې ورځ تر بلې جګړه تودېږي، ورسره د بېځایه شوو شمیر هم ډیریږي. که څه هم په دوحه کې د افغان سولې خبرو دویم پړاو پیل شوی، لومړنۍ ناستې ترسره شوي، خو تر دې دمه د جګړې د درولو په تړاو خبرې نه دي شوي او بحثونه د اجنډا په تړاو دي. د دواړو مذاکراتي پلاوو کاري جلسات په رسمي بڼه پیل شوی او جریان لري او د اجنډاو توحید، ترتیب او تفصیلي بحثونه هغه موارد دي چې په جلساتو کې پرې بحث کیږي. په افغانستان کې د کورنیو بېځایه شوو شمیر له 2 میلیونه اوړي. روان لمریز کال چې لا پای ته نه ده رسېدلی، پکې نږدې 80,000 کورنۍ بېځایه شوي. د دې ترڅنګ شاوخوا 6 میلیونه افغانان له هېواده بهر په نورو ملکونو کې کډوال دي چې ډیری په پاکستان او ایران کې دي. شازیه حیا، کابل.